سلام، وخت مو بخیر درنو لیدونکو. زه سیام خان یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت اوسئ. نن منګه په نوخار کې ناستي. نوخار د خوشحال خټک خاوره ده، د زګو بګو پښتنو خاوره ده. نوخار یوازې خاوره نه ده، یو خار نه دی، بلکې په دې پسې د پښتنو یو لوی تاریخ تړلی شوی دی. نن په دې مېلمستون کې ناست یو ملګري راسره دي، د ولي خان پوهنتون ډېر محترم ښاغلی صدر صاحب کبیر چې د ایکس صدر هم پاتې شوی دی، راسره عماد صاحب چې د ژورنالیزم پوهنځي زده کړیال وو، مایار صاحب دی، ممبر صاحب دی، او زموږ ډېر محترم کامریډ دی دراني صاحب. نن په سیاسیاتو خبرې وشولې او نن سبا په 21مه پېړۍ کې د ځوانانو ناستې عموما په زیاتره توګه په سیاسیاتو باندې تمامیږي. د دې ناستو موده څه مقصد یې څه او د دې به څه خواږه وروسته راوځي. د ځوانانو سره ناست یم، د دوی سره خبرې اترې کوم. صدر صاحب نه وکړم. صدر صاحب سلامونه، جوړ په خیر. صدر صاحب مازدیګری دی که نه؟ نو څه وی موږ نن چایونه مو وڅښل او سکوی موږ په سیاسیاتو باندې خبرې وکړلې، په ټولنیزو اخطارو مو خبرې وکړلې. خبره ډېره ډېره لرې لاړله او ګاندي ته ورسېدله او تر باچا خان بابا ورسېدله. نو د تاسو چونکې څه وخت د پی ایس اف پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر هم پاتې شوي یاست، داسې غونډې د ځوانانو دپاره څومره ارزښت لري یا څومره ګټوري؟ ډېره پکار دا دی چې ملګري داسې راغونډېږي، کوه دلته کې، کوه په حجرو کې، کوه په پیټکو کې، چې ټول ملګري د یو بل سره ناست کي، ځکه چې مونږ زده کوونکي یو. مونږ ډېر نغځي یو چې د یو بل نه زده کړه کوو او مونږ په خپلو مشرانو نه د خپل اتلانو نه خبر شو او په دې کام باندې د دې کام لپاره او د خورې لپاره چا قربانۍ ورکړي دي چې دا کارکدانو نه مونږ خبر شو. نو باید پکار دي چې داسې ناستې وشي. سمه ده. زه به بلکل زما سینیر موسټ سینیر خبریال صاحب ته به ورځم که نه. سلامونه، جوړ په خیر جانانه، څرنګه یې ټیک ټاک صحتونه دې ښه دي؟ خانه ډېره مننه یار ستا د وخته راکولو. قربان. بس ناست یو مازدیګرۍ دی، ډېرې خبرې مو کړې، په کامه مو خبرې وکړې او مونږ چې دا خبره د دې دنیا نه پټه نه ده، ټولو ته پته ده چې مونږ د کومې نظریې خلک یو او مونږ کم فکر واله خلک یو. نو باید دا ده چې خپل مشران وګورو. دا مشران زمونږ نه د کام نه د سټیټ پټ کړي دي. مونږ ته یې نه ښایي چې باچا خان څوک و، ولي خان څوک و، فقیر ریفي څوک و. نو زمونږ کشر کله دا پکار دي چې ړومبې خو مونږ خپل مشران وګورو او هر ځای چې کینو، که په حجره کې کینو، که په بیټک کې کینو، څنګه چې اوس مونږ ناست یو دلته کې، هر ځای د کام خبره کېږي، هرې خبرې به کېږي. خو ارمان هم دا دی چې کام مخکې لړ شي او کام چې دی چې دا ستوري شي او دنیا ورته وګورو. عماد صاحب اخري پوښتنه لرم او هغه دا چې که موږ په پوهنتونونو کې وګورو نو ځوانان له سیاست نه لرې وځي، یا ځوانان په سیاسي په پوهنتون کې دننه سیاست د دوی دپاره څومره ارزښتمن دی ستاسو په اند؟ او په پوهنتونونو کې موسټلی یا په زیاتره توګه باندې د سټوډنټ پالیټکس باندې پابندي وي، دا ولې کېږي داسې؟ نو ګوره سیام خانه خبره داسې ده که نه چې لکه سټوډنټ پالیټکس چې دی دا د پارلیمنټ دپاره یو نرسري ده. دغه ځای کې دا ګلونه تیاریږي، دا بیا راځي په سینټ کې کینی، په صوبایي اسمبلی کې کینی، په نیشنل اسمبلی کې کینی. نو داسې خلک او داسې طاقتونه شته چې هغوی دا شی بین کړی دی. خو ته وګورې په پاکستان کې، په انډیا کې اوس هم آزاد دی، په پاکستان کې سټوډنټ پالیټکس بین دی. ولې بین دی؟ د دې وجې بین دی چې دا خلک خو دا کام پوه شو، دا ځوانان پوه شو، دوی رالل، دا جاګیرداران او دا وډیرګان به بیا د سیاست څنګه کوي؟ نو په دې په تسلسل کې کله د چې ټراکټر په ذریعه بین کوي چې بهی ته سیاست ولیکې، کله د ډایرکټر ایډمیشن په ذریعه بین کوي، کله په فیس کې پاسوي. نو څومره چې ځوان کول دی هغې په دې خبرې نه لرې ساتلي چې دې سیاست زده نه کړي او دې سیاست ونه کړي. سمه ده. زه به بلکل ځم د ممبر صاحب په پلو باندې. ممبر صاحب زموږ ډېر خوږ ملګری دی، موږ ورته ممبر د مینې نه وایو، خپل نوم یې قاسم دی. تاسو به ډېر ملګري پېژنئ. سلامونه، جوړ په خیر. دغه خبره د عماد صاحب دا خبره بیا تکرار کا، د سټوډنټ پالیټکس یا د سټوډنټانو ناستې زیاتره توګه که موږ وګورو په 21مه پېړۍ کې د ځوانانو ناستې موسټلی عموما په سیاست تمامیږي، د دې ګټې څه کېدای شي؟ نو سیام خانه زه به دا خبره وکړم چې زمونږ ځوانان چې کوم دي سبا ریاست د سیاست نه لرې ساتلي دي. ځکه که دا ځوانان پوه شي که نه په سیاست باندې، نو که موږ وګورو زمونږ په دې وطن کې چې الله مونږ له سره کړي دي، لکه اوس عربیانو له چې کوم دی د تیلو یو ذریعه ورکړې ده، د هغې نه هغې خپلې ګټې اخلي. زمونږ چې کوم دی دلته کې که ځنګلې وګورې، که اوبه وګورې، خو هغسې دلته کې نه کېږي. اول مونږ بجلی له کرای شو وګورې ته
ځوانان د دې نه خبره ساتلي شوي دي خپل اتلان نه پیژني بالکل درس نه خبره دي اوس که موږ په پوهنتون کې وګورو دلته که تاسو وګورئ یو یوت پارلیمنټ چې کوم دی حکومت راوښتی دی د مشرف په دور کې دا راوتی و هغې ته هر ځوان چې کوم دی خوشحالېږي خو ځان چې کوم دی د خپل اتلانو نه د سیاست نه د دې نه خبرئ نو دا ځوانان ټول چې کوم دی موږ دا نه وایو چې دا د نیشنلیان شي دا د صرف په دې کام باندې ملین شي کام پرستي شي بیا ته وګوره چې دا وطن دا ځوانان په کوم طرف لکه مطلب دا د ممبر صاحب ستاسو د ټولو خبرو مودا یا مقصد یا کرکس دغه و چې ځوانان په اجتماعي چې زموږ ته مې مسلې دي که نه یو شاعر په یو شعر کې وایي چې څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت سوځي به جونګړې بنګلوال به تماشې کوي فکر نه کوو چې په نورو ګوندونو کې قامي ستونزې موږ نشو حلولی یا نشو لټولی نه نو ګوره که زه تاسو ته دا خبره وکړم چې کوم یو سړي سره د کام کې طریقه په پی ټي آی کې لکه په مسلم لیگ کې ابه د دې کام خبره چې کوم دی کوي خو چې اوس نه ما سره مثال څه پوه یم زه د دې کام نه خبره یم زه به څنګه خبره ټیک معیار صاحب قربان کوم سوال غواړي زه خو به دا ووایم چې زمونږ دا خلک چې یو ځای کېږي که نه دوی مطلب لرننګ کوي ځکه خو هغه هر فیډریشن والے دي هر پارټۍ والے دي مونږ د خلکو ریاست مونږ تقسیم کړي په سیاسي په مذهبونو په جماعتونو کې او زمونږ نه هغه اجتماعي مقصد دي هېر کړی دی سمه ده دغه بس ټیک